اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې فقهاو لیکلي دي چې مستعمل او به مطهری نه دي، نو د دې جواب راته حدیث کې راک. نو جواب حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، یو دل تاسو نه غسل نه کوي په اوبو ولاړو کې، وهو جنوب چاغه جنوب وي. فقال کیف یفعل یا ابا هريره، ابو هريره سے ابن شاگرد پختنه کوي نو څنګه بکای؟ قال يتناوله تناولا، راخلی به پراغستلو لگ لگ. دین دا معلومیږي چې مستعمل او به مطهری ندي، ولیک مطهر وي نو حضور بدا نه وي چې غسل پکې مکوای. دا معنا ده چې دا مطهری ندي. دا روایت مسلم شریف کې ده، اول جلد صفحه 283. دغه رنګه د صحابه په دور کې د اوبو ډېر کمیو، سفرونه به کول. داسې وختونه راغلي دي چې اوښانې حلال کړي دي او هغې نه اوبه راویستلي دي او په هغې اودسونه کړي دي. نو که مستعملې اوبه مطهرې وې نو یو لوټه بیا د ټولو دپاره کافي وه. یو صحابي به اودس کو، هغه لوټه کې به هغه اوبه بیا بل صحابي استعمالولې، بل به استعمالولې، بل دا د ځان سره به اوبه وړي. نو لګي اوبو به د ډېرو صحابو د پاره کار کاو. داسې خو نه دي ثابت. معلومیږي دا چې مستعمل اوبه مطهرې نه دي. فقهاو دا مسله صحیح کړې ده.